بسم الله الرحمن الرحیم. وینډوز 10 او وینډوز 10 کې کانټیکسچوال مینیو برخه کې غواړم تاسو ته نیو باندې کار وکړم. نیو یو څه نوي راخستلو ته ویل کېږي. تاسو غواړئ یو نوی فولډر جوړ کړئ، فار ایگزامپل یو نوی آیکن جوړ کړئ، کریټ کړئ، یا مثلا شارټ کټ جوړ کړئ، شارټ کټ تاسو جوړ کړئ. نو فولډر باندې خپل لري تاسو ته کار شوی چې نوې فولډر څنګه جوړیږي او کوم طریقو باندې جوړیږي. نو د آیکن او شارټکټ باندې به تاسو لږ کار وکړم چې شارټکټ څه ته ویل کېږي او آیکن څه ته ویل کېږي. اول به زه راشم شارټکټ برخې ته. شارټکټ is the short way of creating a folder or any file. شارټکټ آسان لار ده، لنډ لار ده چې تاسو په لنډ طریقه یا په آسانه طریقه باندې د یو فولډر نه یا د یو آیکن نه د هغې کنکشن یا ارتباط یا شارټکټ یې راواخلئ. یا دلته کې ګورئ دې ځای کې به زه تاسو ته کنکشن ولیکم، کنکشن ارتباط راواخلئ. نو ګورئ شارټکټ څه ډول دی. فار ایگزامپل زه دس پی سي ته راځم، ای ډرایو ته راځم. ای ډرایو کې دا ما سره مختلف قسم فولډرې دي او هر یو فولډر کې خپله ډیټا ده. فار ایگزامپل زه بار دلته کې د اسلامیک فولډر ته راځم او دې نه زه څه پلی کوم. نو زه به دومره لار اوږد ادرس پسې ځم. یو ځل به دس پی سي ته ځم، بیا به ای ډرایو ته، ای ډرایو کې اسلامیکس ته، بیا دلته کې دا یو فولډر یو فایل ته او هغې باندې ډبل کلیک هغه د ما سره راخلاص شي. نو ولې داسې طریقه ونه کړم چې د ډیسکټاپ کې د ځای کې د هغې یو لنډیز ما سره پروت وي، همدې ځینې زه هغه فایل راخلاصوم او پلی کوم په اسانه طریقه باندې. نو زه به د سپی سي ته لاړ شم، ای ډرایو ته به لاړ شم، اسلامیکس ته به لاړ شم. فار ایگزامپل دا یو فولډر دې باندې رایټ کلیک وکړئ او سینډ ټو ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ. بس تاسو سره دا شارټکټ دلته راشي، همدې باندې ډبل کلیک هغه فولډر تاسو ته خلاص شي. د شارټکټ کې بل ښه والی دا دی که دغه یو فولډر زه بار راخلاصوم، دا فولډر مانه داسې ډیلیټ شو، نو دا شارټکټ ډیلیټ شو، هغه اصلي فولډر کې څه مسله نه رامنځته کېږي. اصلي فولډر خپل ځای کې پاتې دی. نو دا پکې یو سهولت دی. صحیح ده؟ خو دا شارټکټ د فایل اصلي نه دی، اوریجنل نه ده، کاپي ده. فار ایگزامپل که چیرې اوس تاسو یو کس ته USB ته فلش ته ډیټا لیږي، فلش ته USB ته، نو هغې ته بیا تاسو شارټکټ نه لیږي، اوریجنل فایل لیږي. ولې؟ شارټکټ بیا هغه سره کمپیوټر کې کار نه کوي. دا ځکه د هغې اوریجنل فایل شاته نشته، د هغې اوریجنل فایل شاته کې نشته دی. لکه د دې فایل که زه کې دا دې نه را کاپي کړم، داسې بله طریقه باندې شارټکټ جوړم، کاپي په طریقه. تاسو داسې کاپي کوئ، کاپي سره خو تاسو بلد شوئ. اوس دلته راشئ پیسټ شارټکټ باندې کلیک کوئ، په دې طریقه هم تاسو شارټکټ راوستلی شئ. اوس که د دې شاته هغه اوریجنل فایل ډیلیټ شو، دا کاپي تاسو سره دا شارټکټ تاسو سره کار نه کوي، ځکه دا شارټکټ دی، لنډ ده، صرف د ارتباط لپاره، کنکشن لپاره موږ تاسو یو ځای نه راخلو چې هغه فایل سره زموږ ارتباط یا کنکشن جوړ شي. که د شارټکټ کې دا تاسو یو فولډر نه شارټکټ راخستی وي، دا فولډر کله نه ډیلیټ شو عمومي، نو هغه اصلي اوریجنل فولډر کې تغییرات او فرق نه راځي. ولې که دا فولډر هم داسې خلاص کې او د دې داخل کې دا څومره ډیټا وي دا هم ډیلیټ کړه، نو بیا تاسو سره هغه اوریجنل عمومي کوم دی کې چې فولډر کې ډیټا وي هغه تاسو سره ډیلیټ شي، هغه تاسو سره څه شي؟ ډیلیټ شي. نو تاسو کله هم داسې نه کوئ چې شارټکټ نه د هغې ډیټا ډیلیټ کړئ، ځکه دا شارټکټ صرف لینک دی، ارتباط دی. دې باندې ډبل کلیک وکړئ، کلیک نه وروسته اوریجنل فولډر تاسو ته خلاصوي، شارټکټ یې نه خلاصوي درته. صحیح ده؟ نو اوس که تاسو ته څوک وایي د دې خیر ګټه څه شوه، ګټه یې همدا ده، فایده یې همدغه ده چې تاسو هغه فولډر ته په اسانه طریقه د همدې ځای نه ورتللی شئ. هغه دومره اوږد ادرس پسې نه ځئ، بس لنډ دلته کې د شارټکټ باندې کلیک کوئ او تاسو هغه فایل راخلاص شي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ شارټکټ. په دا دویمه طریقه خو تاسو شارټکټ وشو چې هغې ځای نه کاپي اخلئ، دلته پیسټ د شارټکټ. دریمه طریقه موږ د نیو نه شارټکټ جوړو، کوم دی نه؟ نیو لارې نه.
زه به دلته راشم شارکټ باندې به کلیک وکړم بیا به لاړ شي براوس ته براوس ویل کېږي سرچینګ ته تلاش ته ویل کېږي چېرته کې ما سره کوم ځای کې کوم فولډر دی او د هغې نه زه غواړم شارکټ جوړ کړم نو زه به راشم دس پی سي ته تھینک یو نو زه به بیا هغې نه وروسته کې چېرته لاړ شم ای ډرایو ته به لاړ شم ای ډرایو کې به چېرته لاړ شم اسلامکس ته به لاړ شم او دلته کې فار ایگزامپل دا تقریر دې فولډر نه زه دا ځل شارکټ جوړوم دا داسې سلیکټ کړي اوکې نیکسټ فینش دا سره د هغې شارکټ جوړ شو خو دا ګورې د هغې شارکټ فایل دی اوریجنل نه دی صحیح ده اوریجنل نه دی اوس وګورئ همداسې تاسو د یو فایل نه هم شارکټ جوړولی شئ که زه نیو ته راشم دې ځای کې دا ټیکسټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړم ما سره به یو نوټپیډ فایل راشي او دې ته به زه ولیکم مای نوٹ دا مای نوٹ به زه داسې راخلاص کړم نوم یې چینج نه شو بیا به یې چینج کړم او د دې داخل کې فار ایگزامپل تاسو داسې څه انټري کوئ سړي ټالي کوي او دا داسې سیو کړي اوس وګورئ دا ما سره اوریجنل فایل دی کوم ډول فایل دی اوریجنل همدې نه کاپي اخلم کاپي او دلته کې شارکټ یې جوړوم صحیح ده اوس دا شارکټ فایل که تاسو ډیلیټ کې اوریجنل فایل کې څه مسله نه رامنځته کېږي نو ګورئ دا اوریجنل فایل کې څه مسله نشته که چېرې تاسو داسې طریقه وکړئ دا کلوز شي دې ځای نه ما سره لږ ذره دا داسې کټ کوي کټ خو تاسو ویلی وي یعنې موو یې کوي ای ډرایو ته لاړ شي او دلته پیسټ کوي د ای ډرایو کې ما سره اوریجنل فایل دی او د دې نه یو کاپي به زه سینډ کړم ډیسکټاپ ته نو دا سینډ د شارکټ په معنا دی د څه په معنا دی شارکټ په صرف دلته کې د شارکټ په معنا دی ولې که چېرې تاسو یو فولډر داسې انتخاب کړئ او دا سینډ کوئ یوز بي فلش ته هلته به شارکټ نه ځي هلته به اوریجنل ځي تنه ډیسکټاپ ته څه راځي ډیسکټاپ ته شارکټ راځي خو کله چې تاسو دلته ډیسکټاپ شارکټ باندې کلیک وکړئ صحیح ده یعنې سینډینګ کې عمومي موږ تاسو سره شارکټ نه لیږل کېږي کله سمپلی ډیسکټاپ انتخاب کړئ ډیسکټاپ ته شارکټ ځي ولې نورو حصو ته اوریجنل فایلونه ځي او نورو حصو ته څه ځي اوریجنل ځي دا یو فایل داسې سلیکټ کړم کاپي نه وروسته ډیسکټاپ او دلته کې پیسټ شارکټ نو دا ما سره کاپي فایل دی یعنې شارکټ د شارکټ دغې نښې سره معلومیږي دا یو تیر غوندې علامه چې ده اوس ګورې دا فایل زه راخلاصوم او د دې داخل کې لاندې داسې نوټ لیکئ وغیره هر څه انټري چې کوئ څه مسله پکې نشته کېږي کمان وګورئ کوم یو فایل ما را خلاص کې هغه اوریجنل فایل مې نه دی خلاص کړی شارکټ مې خلاص کې او دې کې داسې ناسه ډیټا ما واچوله دا ډیټا او دا به داسې کلوز او سیو دی کړم اوس وګورئ هغه اصلي فایل کې به هم دا ډیټا راغلی وي دلته وګورئ دې کې هم دا ډیټا راغلی ځکه دا دواړه یو بل سره کنکشن لري ارتباط لري لینک دي سره څه دي لینک لري نو دلته کې مې انټري وکړه او دلته کې که چېرې زه راشم دې کې ما سره انټري شوې ده دلته کې ګورئ فار ایگزامپل زه داسې د یو څو نوم ولیکم what the hell is that ښه نوټپډ باندې تاسو نه کوم یو بل څه مثال تاسو درکړم وګورئ نیو ته راځم دې ځای کې دا د ورډ فایل راخلم دا نوټپډ کې مسله ده بس لوډینګ ډېر کوي زه به دلته کې راشم فار ایگزامپل دلته کې ما ولیکل افغانستان ایکول آرنګي لاندې مې نوټ ولیکو بره ټایټل شو او دا به داسې لږ زره بولډ کو سایز به لږ غټ کو کنټرول ایز دا به زه سیو کړم هسې تاسو ایگزامپل درکوم ښه
تاسو لا تر اوسه دې پروګرام سره بلد نه یاستئ وروسته بیا ان شاء الله دا سافټویر تاسو زده کوئ او دې ته ما یو نوم ورکړی چې افغان دا ما سره د فایل دا اوریجنل فایل دا فایل مې دې نه کټ کړی دس پی سی ته ځم او ای ډرایو کې دا فایل ما سره پروت دی دې نه کاپي اخلم د دې اوریجنل فایل خو ما سره ډیسکټاپ کې فی الحال شته دی نه زه وایم چې ډیسکټاپ کې د دې لنډ نښه دې ما سره وي نو زه به دا داسې کاپي کړم او دلته کې به راشم دلته به پیسټ شارټکټ اوس وګورئ که زه چیرې دا راخلاص کړم او دلته کې دې برخه کې تغییرات راولم دې برخې ته داسې کالر ورکړم دې برخه کې فار ایگزامپل دغه یو پاراګراف دی تکراري ما سره راغلی وي او دې ته داسې یو ډیزاین شانتې ورکړم نو کنټرول ایس دا مې سیو کړي کوم فایل موږ راخلاص کړی شارټکټ والا اوس که چیرې زه لاړ شم اوریجنل فایل کې مو همدغه تغییرات راغلي وي ولې چې دا دواړه یو بل سره وصل دي خو که داسې طریقه وشي چې دا شارټکټ والا فایل ستاسو نه ډیلیټ شي نو اوریجنل فایل باندې کوم تاثیر نه اچوي نو تاسو راشئ اوریجنل فایل خپل ځای کې پاتې او څه مسله پکې نه ده راغلې ولې که چیرې داسې طریقه وشي چې دا خو اوریجنل فایل دی او شارټکټ یې دلته په ډیسکټاپ کې دی زه اوریجنل فایل داسې ډیلیټ کړم نو اوس به شارټکټ والا فایل ما سره کار وکړي نه چیرې نه ځکه د دې اصل فایل نشته اوس وګورئ تاسو ته وایي چې د آیټم افغان دس واز ختم نشته چینج اور موو یا ډیلیټ بس ختم شوی Do you want to delete? نو کمپیوټر تاسو وی دا فایل مور تاسو نه پکاريږي دا هم ډیلیټ یې یاس بس ډیلیټ یې څه شو نو دا د شارټکټ خبره شو شارټکټ باندې خو پوهیدلې ها د دې وروسته کې نیو باندې مون خبره کوله تاسو شارټکټ هم دې نه جوړولای شي او څومره سافټویر چې تاسو په دې کمپیوټر کې انسټال وي دا هر یو لپاره دې نه تاسو آیکن راوستلای شي لکه مایکروسافټ اکسس ډیټابیس دا یو آیکن راولي ډیسکټاپ باندې تاسو راغی فار ایگزامپل کورل را X7 ګرافیکس دا تاسو راولي کوم سافټویر چې تاسو په کمپیوټر کې انسټال وي او هغه لپاره تاسو آیکن راولي بس دلته سمپلی کلیک کوئ هغه آیکن تاسو راشي دلته وینډوز 10 کې دا کانټیکټ راغلی کانټیکټ باندې بس تاسو ته کار وکړم وګورئ زه به نوټ واخلم په ورډ کې به تاسو ته نوټ ولیکم کانټیکټ څه لپاره کارول کېږي کله تاسو غواړئ د یو کس پرسونل انفارمیشن شخصي معلومات په خپل کمپیوټر کې ځان سره سټور کړئ شخصي معلوماتو کې څه راځي د یو کس نیم راځي فار ایگزامپل د هغې جاب راځي د هغې فون نمبر راځي وغیره داسې ډیټیلز دي نو دې ته کانټیکټ ویل کېږي لکه څنګه تاسو په دې موبایل کې ځان سره کانټیکټ نمبر ساتئ د کسانو څه ساتئ کانټیکټ نمبر ساتئ همدغسې په کمپیوټر کې هغې لپاره هم موږ تاسو کانټیکټ په نوم باندې یو فایل لرو بس دا فایل را خلاصوئ او د کسانو کانټیکټ نمبر وغیره هلته کې اټکولی شئ ښه نو تاسو به سمپلی د کانټیکټ د جوړولو لپاره بلاړ شئ ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ کې به څه طریقه وکړئ سمپلی یو رایټ کلیک وکړئ او هغې وروسته به کانټیکټ باندې کلیک وکړئ ساري نیو ته بلاړ شئ نیو کې به تاسو کانټیکټ باندې کلیک وکړئ او چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو به کانټیکټ والا دا فارم را خلاص شي او هغې نه وروسته به تاسو بیا کولی شئ چې کانټیکټ جوړ کړئ نو ګورئ ډیسکټاپ ته راځم او بیا نیو کې کانټیکټ باندې داسې کلیک وکړئ ما سره دا کانټیکټ فارم راغی دې ته کانټیکټ فارم ویل کېږي فار ایگزامپل یو کس ته نوم یې خان دی او د دې متوسط نوم چې دی لکه احمدزی دی صحیح ده شین والی دی وغیره صافی دی نو تاسو دلته کې دا میډل نیم لس نیم څه دی لس نیم یې دلته ولیکئ که نه موږ کسان درې قسمه نوم لري فرست نیم لري خپل نوم شخصي تخلص لري فیملی تخلص لري نو لس نیم کې فیملی تخلص راځي یا ځینې کسان صرف یو نیک نیم لري بس خلاص سایلنټ یې کوي وګورئ فول نیم خان شینواری دا ما سره دلته کې راغی بس دا کمپیوټر خپله راواخیستو خان شینواری پرسونل ټایټل دا څه کاره دی کوم ځینې تاسو پیژنئ فار ایگزامپل تاسو وایي کلوز فرینډ دی دا زموږ سره
نږدې ملګری دی. نیک نیم ولري یو بل تاسو دې ته یو نوم کاروئ لکه دا خان، لکه مونږ تاسو ځینې کسان ته فرینډلي نیم کاروو که نه، لکه زه یم چې دا دې ته کله زه کې ایس ویم خان شینواری کې ایس، نو دا فرینډلي نیم دی. دې نیک نیم کې فرینډلي نیم ورکوئ. تصویر دې ځای کې کلیک وکړئ، چینج پکچر که تصویر تاسو سره وي بس پکچر دې نه راواخلئ ورته. فار ایگزامپل دا یو پکچر ما سره راغی، تصویر مې دې ځای نه راواخیستو. ایمیل ادرس یې تاسو سره وي، لکه ایمیل ادرس دلته ولیکئ چې khan@gmail.com او دا داسې اډ کړئ. که چیرې دا بل ایمیل ادرس ولري چې khan@yahoo.com او دا داسې اډ کړئ، دلته تاسو سره اډ شي. اوس وګورئ دلته کې د پریفیر خبره ده او د ایډیټ خبره ده. پریفیر ترجیح ته ویل کېږي. دا یو ایمیل ادرس دا کس ډېر استعمالوي که دا ډېر استعمالوي، چې کوم یو هغه ډېر استعمالوي او همیشه هغه ایمیل ادرس یې فعال وي، هغه به تاسو پریفیر کې واچوئ. لکه دا ډېر کارولی کېږي، دې باندې باید ډېر ایمیل وشي. ایډیټ تغیرات راولي، دا ایمیل ادرس تاسو نه غلط شوی وي، لکه دلته دا یاهو ما غلط ولیکو نو یاهو داسې لیکل کېږي، نو تاسو ایډیټ کړئ. یو ایمیل ادرس تاسو بیخي نه غواړئ ریموو یې کړئ، دې نه ریموو شي تاسو سره. دا خو د دې نیم انیمیل برخه شوه. روم ته راځئ، تاسو وایئ چې د دې کوډ چېرته دی، کوم ځای کې ادرس دی وغیره. سټریټ لکه زه وایم چې فرست سټریټ کې د دې ادرس دی، کابل سټیټ پروونس، دا هم کابل ده. سټیټ په افغانستان کې شته نه ده، ایالت که نه، او پروونس شته دی، ولایت. پوسټل کوډ د پوسټ آفیس د دې کوډ ادرس یې څه دی، او کانټري افغانستان. پوسټل کوډ لکه دا پوسټخانې چې کوم دي هغې خپل یو کوډ لري، ادرس لري، صحیح ده، نو هغه تاسو دلته کې ولیکئ. د دې فون نمبر څه دی، ټلیفون نمبر یې څه دی، داسې دلته یو نمبر واچوئ. فاکس ماشین که چیرې دا کس ولري، فاکس ماشین باندې مو تاسو ته ایمیل یې راځي، فاکس ماشین نمبر دلته کې اډ کړئ. سل شخصي ټلیفون نمبر یې څه دی. یو فون وي، هغه ټلیفون وي چې آفس کې ایښی وي، هغه ګوشي لري او هغې باندې زنګ کسانو ته ځي راځي. یو سل چې کوم مونږ ګرځنده موبایل ورته وایو، ګرځنده که نه، نو دلته کې سلفون نمبر ورته ولیکئ، سلفون. که ویب سایټ ولري دلته کې فار ایگزامپل HTTP او kelsey.edu دا فار ایگزامپل ویب سایټ شو. گو باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه ویب سایټ که جوړ وي تاسو ویب سایټ ته تللی هم شئ. اوس برخه ته راشئ، کار چېرته کوي، کوم دفتر کې کار کوي، بس دا فار ایگزامپل سیکنډ سټریټ کې کار کوي، دویم سړک، سیډي کابل، فار ایگزامپل سټیټ پروونس کابل، یا دې کې تاسو لیکئ چې نه دارالامان، صحیح ده، یا دلته کې تاسو لیکئ شهر، دا شهر نه و داسې لیکل کېږي. ګورئ تاسو هر ځای کې وګورئ داسې به لیکل شوی وي، شهر نو. پوسټل کوډ لري هغه ځای، او دا پوسټل کوډ دی. کانټري ریجن یا منطقه کوم ځای کې راځي، افغانستان کې راځي. کومه کمپنۍ ده، فار ایگزامپل اتصالات سره کار کوي. جاب ټایټل څه کاره دی، هلته کې ټیم لیډر دی، یا مثلا سپروایزر دی، یا مینیجر دی وغیرہ، آفیسر دی. کوم ډپارټمنټ کې دی، آی ټي برخه کې کار کوي. کوم آفیس کې دی، نو سینټرل مرکزی برخه کې دی، سینټرل مرکزی آفیس کې کار کوي. هغه د آفیس فون نمبر، فاکس او پیجر وغیرہ دلته واچوئ. پیجر یو ماشین وي ښه، هغې باندې مونږ ته ایمیل وغیرہ راځي او بیا هغه مونږ تاسو ته پرنټېږي. پیجر او فاکس دا یو دوه قسمه ماشینس دي، دې باندې کسانو ته ایمیل وغیرہ راځي. فیملی شخصي ډیټا تاسو دلته کې اچوئ، فیملی صحیح ده، جینډر میل دی، بس فیمیل دی دلته کې تاسو واچوئ، داسې میل دی، او دا خو دلته کې کلیر شو چې دا میل دی. نو دې ځای کې برډې کوم تاریخ باندې د دې کس برډې ده، دې ځای کې تاسو یو تاریخ ورته په نښه کړئ، لکه را روانه میاشت کې 20 تاریخ باندې به د دې برډې وي. انیورسري تجلیلوي به یې کله که نه، دا وغیره دا شیان دي، تاسو انیورسري ډیټ دلته کې ورته اچوئ.
سپوز پارټنر د کس سره دفتر کې یا کوم ځای کې پارټنر یې څوک دی پارټنر فار ایگزامپل دا یو کس دی لکه زلیکم نبیش دا پارټنر دی بس اړې کې دلته کې چایلډ برخه ته راځي څومره چایلډس لري څومره ماشومان لري د هغې نوم لیکئ اسد وغیره بله مشتری خان خو د خپل نوم دی عادل وغیره دا داسې اټ کوي دا شخصي معلومات دي نوټس د دې باره کې څه نوټ وغیره لیکئ داسې دې وخت نه ما سره فرینډ شو او داسې زموږ فرینډشپ روان و بس دا نوټ دی آی ډي تاسو ته معلومه وي آی ډي به دې نه را امپورټ کړي آی ډي د تصویر شکل باندې وي آی ډي کارت یې تاسو سره وي هغه سکین شوی وي کمپیوټر کې عکس یې پروت وي داسې به را امپورټ کړي خو آی ډي بیا تاسو سره پکچر وغیره کې راتللی شي ولې P7 او دې ماډلو کې راتللی شي ښه لکه تاسو سکین والا فایل هغه بس تاسو راواخلئ دا د دې کس کانټاکټ نمبر مو سره جوړ شو دا به داسې وکېږي وګورئ دا کانټاکټ تاسو سره راغی صحیح ده اوس دا کانټاکټ کله دوباره تاسو داسې راخلاص کړئ بس تاسو دلته کې سمري د دې خلاصه درکړي چې دا څومره ډیټا مونږ ورکړه او هغې کې کومې برخې ضروري وي نو خان شینوارې د ایمیل ادرس زموږ ټول کار دې سره وي که نه ایمیل ادرس سره کار وي تلیفون نمبر سره او خان سره پکچر وغیره سره زموږ دومره خاص کار نه وي وروسته کې راځئ دا پکچر یې بیا چینجوئ نو دلته کې دې نه چینجولی هم شئ صحیح ده اوس د کانټاکټ لپاره موږ تاسو سره په کمپیوټر کې یو فولډر پروت وي او زه غواړم چې دا ټول کانټاکټ په هغه فولډر کې دې اډ شي نو تاسو د کانټاکټ باندې داسې رایټ کلیک وکړئ چاته لیږلی هم شئ څه کولی شئ چاته لیږلی هم شئ صحیح ده او یا دا داسې راخلاص کړئ وګورئ add to my contact ته لاړ شئ چېرته add to my contact ته هغه کانټاکټ والا فولډر کې را ماته اډ کړه بس داسې کلیک کړئ اوکې کړئ نو دلته کې دا یو فولډر یې مونږ تاسو سره وګورئ دا یې ادرس دی سی ډرایو یوزر نوم او کانټاکټ بس دې ځای کې موږ سره څومره کانټاکټ وي هغه تاسو سره جمع شوي وي لکه دا مخکې یو بل کانټاکټ ما جوړ کړی د محمد آصف دې نوم باندې دا هم دلته کې ما سره دی بل هم جوړ کړي دلته راځي بل هم جوړ کړي بس دلته کې تاسو سره راشي نو کانټاکټ لپاره موږ کمپیوټر کې یو فولډر لرو خپله کانټاکټ په نوم باندې کله تاسو غواړئ دا کانټاکټ والا فولډر را پیدا کړئ سټارټ مینیو کې سیمپل بس کانټاکټ ولیکئ کانټاکټ وګورئ دا کانټاکټس راغله تاسو سره بس دا را خلاصوئ همغه څومره کسانو لپاره چې تاسو دا کانټاکټ وغیره جوړ کړي وي هغه دلته کې تاسو سره ثبت نو نیو نه موږ تاسو سره صرف دا کانټاکټ ډېر مهم دی تاسو دې نه جوړولی شئ دا نو سمپل د هر پروګرام آیکنز دي کوم پروګرام تاسو په کار وي لکه دا ورډ والا دا سره خلاص کې آیکن یې راولئ ډبل کلیک تاسو سره خلاص شي صحیح ده دلته به سټاپ